اسی خله بند کړی دا کورې خله تارتلې ده تکي ثواب ته نه ملوي. مقصد ته رمضان نه ګناه پرې خودلی چې ګناه څوک نه پرې دي کنه د رمضان دا بی فائدې ده د روزي بی فائدہ ده د دې هیڅ فائدہ نشته دا روزه نه نیول در لپاره خدي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث بخاری کې راغلی دی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. څوک دروغ وینا دروغ کارونه نه پرې دي په رمضان کې الله ته وي هیڅ ضرورت نشته چې خوراک اوس کا کم پرې دي خوراک اوس کا کم کوي دا خوراک اوس کا خو چې موږ پرې دوی لپاره پرې دي چې ګناه نه من شو. او تاسو نه تاسو کوم لړ ابن حزم خبره هغه په مطلق ګناه باندې روزه ماتيږي وي او اړي واجب مو دي دلیل خاصه تاسو تاسو نم کومه په دې رمضان کې چې یو سړی خوراک وکي خه حلال خوراک دی خه په خپل پیسو یې غسته دی شان اغلا نه ده کړی خپل خوراک اوس کاک دی راي وړ وی خوړو دره خوراک کو دی ولی ګناګار دی تاسو ته تاسو کوم ولی ګناګار دی خو په خپل پیسو حلال پیسو یې غسته دی او په رمضان کې په دې غرمه پټین کې را خوراک کو دی ولی ګناګار دی وې دا ځکه ګناګار دی چې په دې خوراک باندې په رمضان کې پابندی ده او دره خوراکو کو ٹھیک ده اوس دی ګناه باندې په عام اوقاتو کې پابندی ده کنه ده په رمضان کې په طریقه ولا پابندی ده نو په خوراک خود روزه ماتيږي او چې ګناه دی وکړه روزه دی ماته نه ده. حالدار چې خوراک نور وخت کې حلال نه صرف ته یو ټیم کې پابندی ده او په ګناه باندې خور ټیم کې پابندی ده نو چې ته ګناه کې دی باندې روزه ماتيږي. ابن حزم یې روزه په ماتيږي موږ یو ټیک دا روزه په دې ظاهر نه ماتيږي لیکن ثواب مواب نه ملوي. اسی خله بند کړی دا کورې خله تارتلې ده تکي ثواب ته نه ملوي. فليس لله حاجه دغم سره روزه ده چې لکان په فیسبوک باندې روزه تیری په دغه باندې پرې لډو باندې روزه تیری په تاش باندې روزه تیری نور فسق او فجور باندې روزه تیری دغه روزه ته هیڅ قسم اعتبار هغه نشته.